د ملي مقاومت جبهې پلاوی د وینا ناستې ته تللی. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې یو پلاوی د اتریش په دریم کنفرانس کې د ګډون لپاره وینا ته تللی دی. په دې غونډه کې به د طالبانو پر ضد د روانو حالاتو، د افغانستان پر امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه به د نظر تبادله وشي. د مقاومت جبهې د رسنیزو چارو دفتر اعلان کړی چې د دغې جبهې مشر احمد مسعود د اتریش په دریمه غونډه کې چې په وینا کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي د ګډون لپاره تللی دی. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي د طالبانو ضد څیرې او جریانونه، د افغانستان پر امنیتي مسایلو، بشري حقونو، د سیاسي ګوندونو ترمنځ توافق په اړه د سیمې او بهر هیوادونو سره خبرې او مشورې وکړي، څو د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره یوه نقشه وړاندې کړي او د تفاهم ته ورسیږي. په دې سربیره ویل کېږي چې د دې غونډې په پای کې به ګډونوال د نړیوالو ټولنې او نړیوالو سازمانونو له یو شمېر استازو سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر دې مخکې په اتریش کې د وینا غونډه 2 دورې ترسره شوې وه چې پکې یو شمېر سیاسي شخصیتونو، مدني فعالانو، د افغانستان د ولسي جرګې پخواني وکیلانو او د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو ځینې استازي ګډون کړی و. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.